نن شپه غلا کوم ځای نه وکم کوم ځای جومات اوه یار دا څه شو جومات خو بند دي خو زه خیر ما ته چل راځي نن باید جومات نه غلا وکم جومات ته خو راننوتم اوس په کومه لاړ شم ولې المارۍ ولټوم هغه بلې ته لاړ شم څوک رانه شي باید د خپلې لور لپاره یو ښه ځوان باید پیدا کړم لکه د خپلې پیغلې لور لپاره باید یو ښه ځوان چې ډېر عبادت مونځګزاره وي باید داسې یو ځوان پیدا کړم سم تیاره نیمه شپه ده باید وزیر راوغواړم عسکره امرکه باچا سلامت عسکره ورشه وزیر راوغواړه په دواړو سترګو باچا سلامت امرو کې پاچا سلامت وزیره لاړ شه په دیني مشپه ماته یو داسې ځوان راوله چې هغه د الله له ویرې په جومات کې عبادت کوي ورشه راوله داسې یو ځوان را پیدا کړه سمه ده امر هم پر ځای کېږي پاچا سلامت یاره عسکره په دې نیمه شپه به په 2:30 بجو کې به جومات کې داسې کس پیدا شي چې پاچا صاحب موږ نه غوښتی دی چې داسې کس راولی چې هغه ټوله شپه مونځ کوي داسې کس به جومات کې پیدا شي وزیر صاحب پاچا سلامت امر دی ګرځو به وګورو چې څوک شته که نه راځه صحیح اووی لکه څوک راغو اوس څه شی وکړم لمانځه ودرېږم عسکره ګروپ ولګوه چې څوک شته که نه جومات کې دا دې پیدا شوه عسکره امر کوي وزیر صاحب بس ته انتظار به شو لږ چې پاچا سلامت ته ویسو ورپسې خو موږ نور پښې ستړی شو یاره عسکره د جومات دروازې خو بندې دي که نه دغه ځوان لکه چې مانځه سره ډېره مینه لري شاید په دیوال راوښتی عسکره دا ځل چې سلام وګرځي وبې نیسي چې پاچا سلامت ته ویسو ونیسه پاچا سلامت تاسو هم راوست پاچا سلامت د جومات دروازې هر څه بند وو او جومات ته وختی و لکه چې مانځه سره ډېره مینه لري سمه دی وزیره ما همدغسې یو ځوان په کار و چې په نیمه شپه باندې د الله عبادت وکړي سمه دی وزیره عسکره دا ځوان جګه
ځوانه غاړې وځه همداسې یو ځوان غوښتلو له ډېرو مودو نه په دې سوچ او فکر کې وم چې د خپلې لور لپاره یو ښه ځوان پیدا کړم چې هغه په نیمه شپه کې د الله عبادت وکړي. ځوانه ته سر پورته که شرمېږه ما ته زما د لور لایق یې چې زه تا ته خپله لور په نکاح باندې درکړم او همدارنګه زما دغه پاچاهي هم تا ته زه درکړم چې آینده کې د پاچاهۍ خلکو ته خدمت وکړي په دې باندې. ځوانه شرمېږه مه راشه دلته کښېنه په دې ځای باندې. بس وزیر صاحب تاسې تللی شئ. سمه ده پاچا صاحب. باچا سلامت ستا د خوب وخت پوره دی. سمه ده عسکره زه چې ځو ما ورته. ای خدایا ای ربا زه دې په هغه لمانځه به پاچاهۍ او د ښځې خاوند کړم چې په کوم مانځه به د خلکو له ویرې ولاړم دا که ستا له ویرې ودرېږم ته به څومره غټ مقام ماته